السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په خیر راغلی ستنې مشئ. زه نوید خان ممنځئ. تاسو ګورئ د یو کې انګلیش چینل. امید لرم چې ټول به روغ جوړ یو، صحت جامې به مو په تن وي. کتونکو د ګرامر درېیمه حصه ده. په درېیمه حصه کې تاسو ته مونږ د انګلیش حروف یعنې یا د انګلیش توري د پښتو تورو کې کوم غږ ورکوي تاسو موږ تعریفوو. لکه تاسو موږ تاسو درې مثال موږ وړاندې کړي دي چې ډي تورې په پښتو کې د دال غږ ورکوي، داسې اف تورې پښتو کې د پی غږ ورکوي، دغسې نور. خو د دې ډي یا د اف د تور نه علاوه مخکې وروسته کم نور توري راشي آیا بیا کم غږ ورکوي. نو دا تاسو ته موږ په دې کلاس کې ډسکس کوو. وخت ونه ضایع کوم، کلاس ته ستنېږو. که زموږ کلاس تاسو نوي راغلي زموږ چینل ونی سبسکرایب کړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ، بیل آیکن ووهئ او شیر یې کړئ تر څو زموږ نوي ویډیو تاسو ته در ورسیږي. د ډي تورې په پښتو کې د دال او ډال غږ ورکوي. مثال ډور، درم، ډور، درم. ځینې وخت د ډي تورې د یو مخ ته راځي د جیم غږ ورکوي. اگزامپل ایجوکیشن، ګریجویټ. دې کې ډي یو راغی لومړي کې ایجوکیشن شو، د بل کې هم دا بیا ډي یو راغی، د ډي نه بعد یو راغی، دا ګریجویټ شو. او دا ډي تورې د جې مخ ته نه تلفظ کېږي. اگزامپل ایجکټو، برج. د لومړي کې د ډي نه بعد جې راغی، دا ایجکټو شو. او د بل کې د ډي نه بعد جی راغی، دا برج شو، برج. د ډي پکې غږ نه ورکوي. د ډي تورې ځینې وخت له اچ سره ځواد غږ ورکوي. اگزامپل رمضان، رمضان. دا وګوره ډي نه بعد اچ راغی، دا رمضان شو. څه ورته رمضان وایي، دا رمضان. د ځواد غږ ورکوي. د ډي تورې ځینې وخت له اچ سره د ځواد غږ ورکوي. رمضان. د اف تورې په پښتو کې د فی غږ ورکوي. اگزامپل فین، فیملی، فادر، فین، فیملی، فادر. د اف تورې په جمله کې د وی غږ ورکوي. اگزامپل افارټ آف د بک، افارټ آف د بک. دې کې د او اف چې راغی دا آف، داسې وی شکل ورکوي. د جی تورې د جیم غږ ورکوي. کله چې د ای آی څخه مخکې راشي کله ګاب او کله د جیم تلفظ کیږي. اگزامپل ګرل، جنډر، ګیټ، ګرل، جنډر، ګیټ. او هغه وخت چې د جی تورې د وای تورې څخه مخکې راشي نو همیشه د جیم غږ ورکوي. جیالوجي، جمناسټیک، جمناسټیک، جیالوجي، جمناسټیک. کله چې د جی تورې د نورو تورو څخه مخکې راشي نو همیشه د ګاب غږ ورکوي. اگزامپل ګرل، جنډر، ګیټ. او هر کله چې د جی تورې د ام او ان له تورو مخکې په سر یا په اخره کې د جمله کې راشي نو نه تلفظ کیږي. اگزامپل ساین، ډایفرام، ډایفرام. دې کې د ساین کې جیم سایلنټ دی، ډایفرام کې بیا جی سایلنټ دی. ولې چې ساین کې مخکې ان د جی نه بعد ان راغی او ډایفرام کې جی نه بعد ام راغی نو دا جی سایلنټ دی. دا د جی. اوس اچ، اچ د تور په پښتو کې د هی او هی غږ ورکوي. اگزامپل هیډ، هینډ، هن. دا کې اچ خپل غږ ورکو. او د اچ تورې ځینې وخت بې غږه وي لکه هاور، هنر، اور، هنر. دې کې اچ سایلنټ دی، دا به هنر نه وای یا به هاور نه وای، دا به اور، هنر. اچ پکې سایلنټ دی. د اچ توري په ترکیب شوي ډول له نورو تورو سره یوځای کیږي نو مختلف غږونه ورکوي. اگزامپل لاف، راپ. دا جی اچ دا پې غږ ورکوي، دیو کې پې غږ ورکوي. داشان شاین، شي، شاین. کریکټر، سکول، بایوګرافي، فون، چایس. هر ځای کې خپل غږ ورکوي، مختلف غږونه ورکوي. د جې تورې په پښتو کې د جیم او جې غږ ورکوي. اگزامپل جاب، جیل، جم.
او د کې توري د کاف غږ ورکوي. اگزامپل کیپ، کیک. کله چې جملې په شروع کې د کې د ان نه مخکې راشي نو کې خاموش وي، نه تلفظ کیږي. اگزامپل نیپ، دې کې کې سایلنټ دی. نی، دې کې دا دی کې بیا سایلنټ دی. نور، دغسې نور. او د ال توري د لام غږ ورکوي. لور، لایک، لوک. او اکثره وخت کې د جملې په منځ کې راشي نو دا ال هم سایلنټ وي. اگزامپل چاک، واک، کولد. چاک، واک، کوټ. دې کې دا ال سایلنټ دی، ال پکې بې غږه دی. د ام توري په پښتو کې د میم غږ ورکوي. اگزامپل مدر، موبایل. کله چې د ام توري د ان څخه مخکې راشي نه تلفظ کیږي، یعنې سایلنټ وي، خاموشه. نیمونیکس، نیمونیکس. ام پکې سایلنټ دی. د ان توري د نون غږ ورکوي. اگزامپل نیشن، نیر. کله چې ان په جملې په اخره کې د ام نه وروسته راشي نه تلفظ کینی، سایلنټ خاموشه وي. اگزامپل اوټم، کنټم، کنټم. اوټم، کنټم. دې کې د اخري ان سایلنټ دی، خاموش دی، دا نه تلفظ کیږي د اخري ان. دا به اوټم وای. د پی توري په پښتو کې پی غږ ورکوي. اگزامپل پویم، پیپر، پارت. د پی توري ځینې وخت له اچ تورو څخه یو ځای کېږي نو د پی غږ ورکوي. اگزامپل فون، فارمیسي. که چیرې د پی توري د جملو په شروع کې د ان ټي اس له تورو څخه مخکې راشي نه تلفظ کېږي. اگزامپل نیمونیک سایکالوجي، نیمونیک سایکالوجي. د کیو توري په پښتو کې د کاف او قاف غږ ورکوي او اکثره وخت له یو سره یو ځای لیکل کیږي. اگزامپل قرآن، کوېسچن، کویټ. که چیرې له کیو له یو سره په ترکیبي ډول راشي د کې په څېر تلفظ کیږي. اگزامپل ټیکنیک، انټیک. د آر توري په پښتو کې د ر او ړ غږ ورکوي. اگزامپل ریډ، روم، روډ. د آر توري کولی شي چې له اچ توري سره یو ځای استعمال شي. اگزامپل ریدم، ریموټیزم، ریموټیزم. د اس توري په پښتو کې د س، سین، صاد غږ ورکوي. اگزامپل ساوند، سټارټ، سنگل. د اس توري ځینې وخت د کلمې په سر کې د یو له توري مخکې د شین غږ ورکوي. اگزامپل شور، شوګر. د اس توري ځینې وخت د زی غږ ورکوي. اگزامپل نویزي، بیزي، کزن، پویزن. که چیرې د اس توري د آی او ان یا یو ای ټي یا یو آر ای د ترکیبولو سره راغلی وي اکثر وخت د جی تلفظ کیږي. اگزامپل پلیزر، پلیشجر، ایکسپلوژن، پلیزر، ایکسپلوژن. د اس توري ځینې وخت له آی ای څخه مخکې راځي د شین یا جی په څېر تلفظ کیږي. اگزامپل ایشین، پرسین، کنټروورشل. د اس په ډیرو ځایونو کې د بې غږه وي، نه تلفظ کیږي. اگزامپل کراپس. کله چې د اس توري د اس سره یو ځای شي د شین غږ ورکوي. اگزامپل شاپ، شل، شاین. د ټي توري د تی، ټې، توی غږ ورکوي. اگزامپل ټیچر، ټری، ټیر. د تی ځینې وخت د یو له توري مخکې د چی غږ ورکوي. اگزامپل پکچر، اکچوال، سیګنیچر. د ټي ځینې وخت د آی او او آی ای څخه مخکې استعمالیږي د شین غږ ورکوي. اگزامپل انټرنیشنل، اکشن، پارشل، انټرنیشنل اکشن، پارشل. د ټي ځینې وخت له اس څخه وروسته نه تلفظ کیږي. اگزامپل نیسلې، تسلې، لیسن. دې کې ټي سایلنټ دی. د ټي ځینې وخت له اس سره یو ځای کیږي، نه تلفظ کیږي. اگزامپل اسما، اسمس.
دې کې دا ټي سایلنټ دی. دا وي په پښتو کې د واو او ی او پی غږ ورکوي. ورس، وس، ون، ورس، وس، ون. دا ډبلیو په پښتو ژبه کې د واو غږ ورکوي. اگزامپل: ویک، وایپ، ویک، وایپ. دا ډبلیو د جملې په شروع کې د آر نه مخکې نه تلفظ کیږي. اگزامپل: رایټ، رانګ. دې کې ډبلیو سایلنټ، ډبلیو نه ویل کیږي. رایټ، رانګ. ډبلیو پکې سایلنټ دی. د ډبلیو توری د اچ د توري سره یو ځای کیږي. ځینې وخت د ه او ځینې وخت د واو غږ ورکوي. اگزامپل: ویل، واټ، هول. ویل، واټ، هول. د ایکس توری په پښتو کې د ایکس، ایکس او ایکس غږ ورکوي. اگزامپل: باکس، ټیکس، اگزام. باکس، ټیکس، اگزام. د ایکس توری د جملې په شروع کې د زی غږ ورکوي. اگزامپل: ظلم، زیرک، ظلم، زیرک. د وای توری په پښتو کې د ی غږ ورکوي. اگزامپل: یانګ، یلو، یور. یانګ، یلو، یور. د ی غږ ورکوي. د زیډ توری په پښتو کې د زی، زال، زواد او زوی غږ ورکوي. اگزامپل: زیرو، زنګ، زون. د زیډ توری ځینې وخت د یو توری د مخه جی غږ ورکوي. سیجر، سیجر. د یو د مخه د جی غږ ورکوي. سیجر. دا و د تورو تشریح وه چې د انګلیش توری په پښتو کې کم کم غږ ورکوي یا د پښتو توری په انګلیش کم کم غږ ورکوي. د هغې تشریح وه او دې نه بعد به انشاءالله تاسو ته ترکیبي ډول توری وړاندې کوو درته. نو کلاس اوږد کېږي. خدای په لوی علم سپارم. خدای په امان.